د خدای دپاره لږ خپل عقلونه ویښ کړي، لږ بیداره سي، لږ د خپل عقل نه کار واخلي. الله پاک جل جلاله عقلونه درکړي دي. ترقي وکړي، اسلام خلاف نه دی. پیشن وکړي، اسلام خلاف نه دی. لیکن هغه پیشن، هغه ترقي چې د اسلام خلاف وي، اسلام بیا سخت رد کوي. نن د ترقي و د پیشن په نامه باندې ته زما قیمتي خور بې حیا کوې، د هغوی عفت له منځه وړې. او زه غواړم له بغلغلرې په شان باندې پټه وساتم. ته غواړې چې د یو پلمیټ په شان باندې چې 100 مچان پر مشتې ښکاره یې کړې، نو ته ظالم یې که زه ظالم؟ ته لږ سوچ وکړه. ته د دې نجلۍ په حق کې ظلم کوې، تیری کوې، تجاوز کوې، د بشریت خلاف کارونه کوې که زه کوم؟ تا دلته د حقوق بشر ضد کار وکړي که ما وکړي؟ تا د حقوق بشر خیال نه وساتي که ما نه وساتي؟ ته خو لږ سوچ وکړه. بل هېڅ شی نشته. یوازې زما او ستا د دین او د اسلام سره دښمني ده. زما او ستا د دغه باعزته، باقیمته، باحجابه، باعفته خوندو د بېعزتي او بېعفتي او بېپردګۍ سره کار دی. نور که څه پیشن په نامه، د ماډرنتوب په نامه، د جدیت په نامه هر څه چې کوي ویې کوي. خو دا زما یو پیغام ما درته ورسوئ، د قیامت په ورځ به بیا د الله په حضور کې تاسو ته معلومه شي.